سندرغاړی شفاروق رښتیا مړ شوی دی او کنه د هغه د مرګ خبرونه نن سبا په سوشل میډیا باندې ډیر زیات شیر کیږي او خلک یو بل سره هم شریکوي. د دې خبر حقیقت څه دی؟ شفاروق نن سبا په څه حال دی؟ مکمل تفصیل هم دلته وګورئ. شفاروق د پښتو هغه مشهور سندرغاړی دی چې په سلګونو سندرې په پښتو کې ویلي دي او نن سبا ډیر زیات مشهور شوی دی. هر څوک یې پیژني. په یوټیوب، فیسبوک او نور سوشل پلیټ فارم باندې سداسي تصویرونه شیر کیږي چې ورسره لیکل شوی دي چې رښتیا شفاروق مړ شوی دی او دا خبر ډیرو زیاتو پیجونو او کسانو راوچت کړی دی چې دا یو ډیر بد خبر دی او که دا کار رښتیا هم شوی وو نو خلک به ډیر زیات خفه وو، ځکه چې یو ځوان چې د خپلې کورنۍ پالنه به یې کوله، ښځه بچي وو، هغه مړ شوی دی. خو ښه خبر دا دی چې دا خبر دروغ دی او دا یو دروغ خبر چا شیر کړی چې په فیسبوک او یوټیوب باندې داسې دروغ خبرونه شیر کول ښه خبره نه ده. بالکل نه ده پکار چې د سوشل میډیا غلط استعمال څوک وکړي او د خپلو پیجونو لپاره دروغ خبرونه شیر کړي. ډیره د افسوس خبره ده ځکه چې هغه هم یو ځوان دی او پښتون دی چې تاسو د هغه د مرګ داسې دروغ خبرونه شیر کوئ. داسې هیڅکله هم مه کوئ ځکه هسې خپل ایمان مه خرابوئ. ما غوښتل چې د شفاروق باره کې تاسو سره دا خبر شریک کم او تاسو په حقیقت پوه کم. د هنر کلیک چینل دا ویډیو تر همدې ځایه وه. که غواړئ چې په آینده کې زموږ ویډیوګانو نه خبر وساتل شئ نو هنر کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. خوشحاله او بریالي اوسئ.